د فلم په شروع کې موږ یو ځوان هلک ګورو چې هغه د خپل سکول نه په یو ټرین کې خپل کور ته روان وي او دغه هلک نوم انسو وي. انسو ته بیا خپله مور ټلیفون وکړي. بیا انسو ته خپله مور ټلیفون کوي او ورته وایي چې بچیا اوس هر څه ټیک دي او که نه، او هغه ورته وایي چې مور زه یو نوي سکول ته راغلی یم او دلته کې به ځان ته نوي ملګري پیدا کړم، او ورته وایي چې ته فکر مه کوه او اوس ماته دغه پیریان نه ښکارېږي. او دې خبرې نه موږ ته پته لګېږي چې انسو ته پیریان ښکارېږي. او دغه خبرې ثبوت دا وایي چې دې په لاس کې یو راکټ وي او کله چې دا پیریان وګوري نو هغه راکټ په خپله منې خوځېږي او مخامخ چې کومه جنۍ ولاړه وي هغه دې ته ښکارېږي. انسو نه غواړي چې دغه جنۍ ما وګوري او دغه جنۍ چې یوه پیری وي دې ته پته ولګي چې دغه هلک ما ګوري. انسو په لاس کې چې کوم راکټ وي هغه اچانکه باندې خوځېږي کله چې دا خوا کې ځان سره پیریان وګوري. دغه راکټ دې ته خپل نیکه ورکړی و او هغې به هم پیریان کتی شو. انسو به ځکه دغه پیریانو ته نه ظاهروله چې زه تاسو کتی شم، یعنې دغه پیریان به دې پسې شي او کور ته به ورته راشي. او که دغه ټولو پیریانو ته پته ولګېده چې انسو موږ کتی شي نو دا به دې مړ هم کي او ورنه به مدد هم غواړي چې موږ آزاد کا او موږ ته سکون راکا. او دې نه پس ته بله انسو زندګي به نارمل نه وي او هغه به په یو تکلیف کې شي او بیا دا دغه ټرین نه کوشي او فورن خپل کور ته روان شي. کور ته چې کله دا راشي نو دې ته پته ولګي چې هغه جنۍ دې پسې شوې ده او اوس کور ته هم ورته راغله. او اوس انسو د دغه جنۍ مدد کولو کوشش کوي او پولیس ته هم وایي چې دغه جنۍ مړی چېرته کې پروت دی. او لږ ساعت پس پولیس د دې مړی هم راپیدا کړي، خو کله چې دا جنۍ خپل ځان ته وګوري هغه په ژړا شي او دغه جنۍ چغې وهي. انسو دا هر څه کتی نه شي ځکه خو دا راغلی وي او د پولیس په ګاډي کې ناست وي. انسو بیا خپل تره ته ټلیفون کوي او ورته وایي چې ډېر ژر به زه ستا کور ته راځم او ته وایي چې زه به تا سره اوسېږم او خپله پړۍ به هم هلته مکمل کړم. د انسو تره سره هم دغه طاقت و چې هغې به دغه پیریان کتی شو، خو دا ورته وایي چې ته هم دغه پیریان کتی شي او ما ته هم ښکارېږي نو زما دغه کور به ته له پیریانو نه ډک کړي. او ورته وایي چې کله پورې به ته دغه پیریانو نه تښتېږي او هره پیره ته خپل سکول بدلې. ښه دا ده چې ته دغه بوتان نظر انداز کړي او ځان پې غلی کړي. خیر بله ورځ دا په بس کې کښېني او د خپل تره کور ته روان شي. دغه بس چې کله په یو سټاپ باندې ودرېږي هلته کې یو ډېره ښایسته جنۍ انسو ته وګوري او په خندا شي، خو انسو دې نه مخ واړي او دې ته پته ولګي چې دغه جنۍ هم یوه بلا ده او دغه نظر انداز شي او جنت ته لاړ شي. انسو چې کله خپل تره کور ته راشي هغې په دروازې باندې ډېرې زیاتې هندسې لیکلي وي چې مطلب یې دا وي چې دغه ټول پیریان د خپل کور نه شړي او نیره پرېږدي. ځکه خو د دې تره همیشه په کور کې به دننه و او بار به ډېر کم تلو. بله ورځ انسو خپل نوي سکول ته ځي او د دې استاده نورو ملګرو ته وایي چې دغه هلک ستاسو کلاس ته نوی راغلی. په دغه کلاس کې د 5 هلکانو داسې ګروپ و چې هغه به کله نوی هلک دغه کلاس ته راغو نو دوی به یې تنګولو او والو به یې. او د دغه ګروپ لیډر چې وي هغه یو جنۍ وي، خو انسو چې دا کله وګوري هغې ډېره خوښه شي او دغه جنۍ خوا کې ځان سره کښېني او ورته وایي چې ته زما خوښ شوې. خو انسو دې ته انکار وکړي او دلته کې هم انسو ته یوه جنۍ وګوري چې د هغې یو شکل اچولی وي او په لاسونو باندې وینه وي او خپل لاس په یو شیشه باندې ولګوي او د وینو داغ هم هلته کې پرېږدي. انسو چې کله کور ته راشي نو هغه خپل تره ته دغه جنۍ باره کې ووایي او ورته وایي چې نن ما یو داسې پیری وکته چې د هغې په لاس باندې وینه وه او په شکل باندې یو ماکس هم اچولی و. د دې تر چې کله دا خبره واوري هغه ډېر زیات حیرانه شي او ورته وایي چې دغه شانتې پیریان ډېر زیات خطرناکه وي او ورته وایي چې دا چا په ظلم باندې مړه کړي وي او دوی خپل بدلور اخیستلو لپاره راځي او کوشش کوه چې دغه پیریانو نه ځان ساته. بله ورځ انسو یو پارک ته لاړ شي، دا هلته کې یوه ښځه وګوري او هغه یو سپي سره ناسته وي. دا زر خپل کتاب روکاږي او د هغې ډرنګ، خو بیا دلته کې هغه ښایسته جنۍ راشي کومه چې دوی په بس باندې کتلې وه او د دې جنۍ نوم وي مون. دغه جنۍ راشي او انسو سره کښېني، خو انسو اوس هم دغه جنۍ نظر انداز کړي او ورته ووایي چې دغه ښځه په سترګو باندې ړنده ده او د دې سپی مړ شوی و او تا د دې عکس جوړ کړو نو دغه ظاهرېږي چې ته مړه خلکه کتی شي. او ته وایي چې ما نظر انداز کول بند که، زه پوه شوم په تا باندې. او ته وایي چې ما له پته ده چې ته ولې ما نظر انداز کې، فکر مه کوه زه به تا نه څه مدد نه غواړم او نه به تا پریشانه کوم او نه زما څه خواهش شته. په دغه خبره باندې انسو ډېر زیات خوشحاله شي. بل سین کې موږ ګورو چې په یو کور کې څوک یو سپی په چاقو باندې وي او هغه مړ کړي او دغه سپي وینه د یو جنۍ په عکس باندې ولاړه شي. بل ورځ د هغه ګروپ 2 هلکان راشي او ته وایي چې زموږ ملګري نه لرې اوسېږه او ورته وایي چې خبنۍ او بیدار ونیسي او ډېرې ووښي. خو انسو ورته وایي چې د لاړ شه او هغه جنۍ پویه که، هغه ما خپل ځان سره کښېنئ او ما پسې شوې ده
په دغه خبره باندې یو هلک ته ډېره زیاته غوسه ورشي او هغه انسو راونیسي او په ځمکه رالړه کړي. بله ورځ د ګروپ هغه جنۍ چې له هغې په عکس باندې وینه پرېوتې وي خپل سپي پسې ګرځېږي، کوم چې د ډېرو ورځو نه ورک وي. خو شاته نه بېرته ملګري راشي او دا ویاروي. خو کله چې دا کور ته راشي دا په هوا کې ګوري چې په شاپر کې ډېره زیاته اینه اچولې. خو کله چې دا شاپر ته نږدې راشي هغه شاپر اټومیټیک ډز وکړي او دا ټوله وینه د په مخ باندې رالړه شي. د دې جامې او مخ ټول د وینې نه ګنده شي او کله چې دا سینګ ته راشي خپل مخ وینځي هلته کې هغه جنۍ راشي کومه جنۍ چې انسو په سکول کې کتلې وه او بیا هغه جنۍ خپل شکل اخوا کړي او د دغه جنۍ مخامخ راشي. خو کله چې دا هغه شکل والا جنۍ وګوري د خولې نه یو الفاظ وځي هغه دا وي صحیح. د دې نه دغه ظاهره شي چې د جنۍ نوم صحیح وي او دا ډېر زیاته ښه پېژني او دغه جنۍ صحیح دې پسې نه نږدې راشي او بیا اچانک هغه دروازه بنده کړي. بل ورځ د ګروپ لیډر جنۍ خپل ملګرو ته و چې زما په خیال هغه جنۍ چېرته کې وتښتېده ځکه خو هغه نن سکول ته نه راغلې. انسو چې کله دغه واوري هغه ډېر زیات خفه شي او دا پرې پوه شي چې دغه جنۍ سره ضرور څه واقعه شوې ده. بیا د ګروپ هغه جنۍ موږ وګورو چې چا په تیاره کې تړلې وي او بیا اچانک څوک په زوره یوه دروازه وخي په کومه معنی چې دغه جنۍ ډېر زیاته ویریږي. د یوه شپه د ګروپ یو جنۍ او هلک موږ ګورو چې خپل کلاس ته راغلي وي. د دې استازي دوی نه موبایل اخیستی وي. دوی خو خپل موبایل را پیدا کړي او کله چې واپس دوی وتو ولوي نو دلته کې صحیح راشي او دوی دواړه یې وګوري او دغه جنۍ د ګروپ خپل مشر ته ټلیفون وکړي چې صحیح راغلی ده او دا موږ مړه کوي او بیا دا دواړه رونیسي او ډېر بېرحمۍ سره دواړه مړه کړي. بل ورځ په سکول کې ټولو خلکو ته پته ولګي چې زموږ د ګروپ دوه ملګري ورک دي او دوی ډېر پریشانه شي چې آخر څوک دي چې زموږ ملګري غیبوي او هغې مړه کوي. د ګروپ هغه مشر هغې ته پته ولګي چې آخر دا څوک دي او موږ مړه کوي خو هغه ځان غلی کړي او فلحال چاته څه ونه وي چې بېګا زما یو ملګري ما ته ټلیفون کړی و او دا بل څوک نه بلکې هغه جنۍ ده چې خلکه مړه کوي. بل ورځ انسو ته یوه بلا له هغه جنۍ باره کې ټوله کیسه وکړي او بیا دا خپل سکول ته راشي او خپل ملګرو نه د صحیح باره کې تپوس کوي. خو څوک هم دې ته الو نه وي خو د ګروپ هغه مشر ورته وایي چې دغه جنۍ یوه لیونۍ وه. خو دغه خبرې نه پسه انسو دې ته وایي چې د هغې تاسو سره څه عکس شته او که نه. خو دا جنۍ ورته وایي چې هغه دومره عجیبه ښځه وه چې هغې اوسه پورې څه تصویر نه و کاږلی. په دغه کلاس کې یو بله جنۍ ناسته وي او دا انسو ته له هغه جنۍ یو تصویر ورکړي او سره یو میسج هم ورته وکړي چې چا ته هم ونه وي چې ما تا له دغه جنۍ یو عکس درکړو. انسو چې کله دغه جنۍ تصویر وګوري هغه ډېر زیات حیرانه شي او داسې ظاهرېږي چې دغه جنۍ دې پهله نه چېرته کې کتلې ده او بیا دا راشي او دا مون سره ملاقات وکړي او دې نه هم د صحیح باره کې تپوس وکړي. مون ورته ووایي چې صحیح هر څوک پېژني او تر دې پورې چې هغې به ولې دا هم عکس اچولو. دې نه پسه انسو راشي او د ګروپ یو هلک سره به جنګ شي او هغې نه دې باره کې معلومات اخلي. خو د دغه ګروپ ممبره ورته ووایي چې ته اخر د صحیح باره کې ولې تپوسونه کوې. دا ورته ووایي چې ما له خو څه پته نشته خو هغه به ضرور راځي او تاسو ټولو نه به خپله بدله اخلي او هغې نه پس دا انسو پرېږدي او دننه ترې لاړ شي. د ګروپ مشره جنۍ دې ته میسج وکړي چې صحیح د پلار کور ته راشه او زما زندګۍ په خطره کې ده. خو دې تره دا منې کوي ورته وایي چې هلته کې مزه خو انسو غواړي چې لاړ شي او د دغه جنۍ زندګي بچ کړي او تر خپل نیکه یو خنجر ورکړي او ورته وایي چې په دې باندې بلاګانې ته مړه کولی شي. او دغه جنۍ هغه کور ته راغلي وي او دا دواړه کسان یاري او یو ماکس یې اچولی وي او هغې نه پسه په خپل پلار کې ورننوځي او دا دواړه کسان ډېرې په بېرحمۍ سره مړه کړي. خو لږ ساعت پس انسو دلته کې راشي او دا له صحیح پلار وګوري چې هغه اوس هم بېدمه دی او په خپله روان وي. خو دغه سړی نظر انداز کړي او کله چې دننه ننوځي دا هلته کې ډېر زیات سټوډنټان ګوري چې چا مړه کړي وي. خو دا هلته کې هغه جنۍ صحیح وګوري او هغې نه ماکس اخوا کړي خو هغې نه پسه دا ډېر زیات حیرانه شي ویل چې دا جنۍ صحیح او مون یوه جنۍ وي. دا دوه بلاګانو په شکل کې یوه بلا وي یوه ډېره ښه وي او بله ډېره زیاته خطرناکه او شیطانه وي. د صحیح روح په دغه استازي کې ورننوځي او د هغه ټول شاګردان یو ځای ته راولي او څنګه چې دغه ټول خلک یو ځای ته راجمع شي د هلته کې لیډ لاړ شي. د صحیح د ټول حقیقت انسو یو ډارې نه پړاووي او ډېر زیات ویریږي او خپل سایکل باندې کیني او سکول ته روان شي او سره خپل تره ته هم وایي چې هلته کې راشه. د دې تره هم جامې واچي او د صحیح کور ته لاړ شي. د دې جسم په ځمکه باندې کیږدي او له هغه جادو والا جامې واچي او بیا یو جادو منتر شروع کړي او یو تلوار په لاس کې والي او په صحیح معنی یو جادو وایي او څنګه چې دغه منتر ختم کړي یو اچانک غټ طاقت راشي
او د انسو په لاس کې چې کوم چاقو وي هغې کې راننوځي او د دغه چاقو په امانت باندې به په صحیح معنی حمله کوي او هغه به ختموي کومه چې اوس د یو استازي په روپ کې راغلی وي هغې هلته کې پټرول لړ کړی وي او اور لګوي او له یو لاټرۍ په لاس کې نیولی وي کومه چې پوره تیاره وي چې دغه ټول هلکان او جنکۍ وشړي خو دغه دوران کې د دې هغه کم خروب چې وي هغه راشي او مون سره خبرې کوي خو مون ورته وایي چې دغه ټول سټوډنټان زموږ مدد نه و کړی او دوی موږ مړه کړي وو او څنګه چې هلته کې انسو راشي صحیح هغه خپل روح هلته نه بوځي او غیبي کي او هغې نه پس دا د هغه ټولو سټوډنټانو کې ورننوځي انسو خپل راکټ روکاږي او په یو کس باندې ګرځوي خو دغه دوران کې صحیح ته خپل بچپن یو عکس ملاویږي کوم چې بل چا نه بلکې انسو جوړ کړی و او دغه عکس انسو ته د دې د کمرې نه ورته میلاو شوی و په بچپن کې صحیح و انسو په یو سکول کې بیا سبق ویلو او یو ورځ یې دی د شیطانانو ماشومانو نه بچ کړی و او هغې نه پسه د یو بل سره دوستي کړې وي دې نه پسه دغه جنۍ په ښه روپ کې راشي او دې ته هر څه رایاد شي خو څنګه چې د هغه سټوډنټانو ته وګوري دا یو ځل بیا غوسه شي او په یو بد روپ کې راشي او هغې نه پسه انسو یو چاقو راولي او د دې په خېټه کې وردننه کي او بیا د دې روح په یو ښه انسان کې بدله شي او دا بیا هلته نه لاړه شي د دې مطلب دا وي چې اوس د دې روح ته سکون میلاو شو انسو دلته کې د یو ښې ملګري نه لاس وینځلی وي خو دا څه وکړي دې سره څه بله لاره نه وه او بیا انسو د دغه سکول استاد شي کوم ځای کې چې په دې سبق زده کولو خو په اخره کې دا یو ځل بیا یو بله جنۍ وګوري چې هلته کېناسته وي او دې ته ګوري کومه چې په یو تکلیف کې وي خو دې سره زموږ دا فلم ختم شي